د کہانی په شروعات کې موږ ته د کالج سټوډنټان ښایي چې د چکر د پاره نیویارک نه پیرس ته روان وي. ټول د دې چکر د پاره ډیر زیات خوشاله وي، خو یو هلک چې د هغه نوم الیکس وي چې هغه ته په ایرپورټ باندې څه عجیبه محسوسیږي او هغه خپل ځان ته یو خطره محسوس کی. کله چې هغه اخوا دیخوا وګوري چې د دغه ځي هر څه دته څه د ویلو کوشش کوي. په دې کې دغه کاونټر جینۍ هم ورته ووایي چې ستا د ډیپارچر وخت ستا د پیدایش ورځ ده، یعنی 25 سپتمبر، او د ډیپارچر وخت هو 25 منټه او 9 بجې. په دغه ایرپورټ کې یو غانه هم شروع و او کم سنگر چې دغه غانه ویلی و هغه د یو پلین په کرش کېدو کې وفات شوی ده. الیکس ته دغه شان مختلف پوینټس ملاویدل، خو هغه بیا هم دغه جهاز ته وروخیږي چې د څنګه د جهاز په سیټ کې کینی. د خواته یو دوه جینکۍ راشي او دته د سیټ د بدلولو وایي. بس الیکس هم خپل سیټ هغوی ته فریدي او خپل ملګري ټاټ خواته لاړ شي چې د څنګه په سیټ باندې کینی نو د ویني چې د مخکینی سیټ لاک خراب دی. الیکس ته دلته هم محسوس شي چې په دې پلین کې څه خرابېدو ولدي او د ډیر زیات غبراو شي. د غوښتل چې زه د پلین نه کوشم، خو د هغې څه پیدا نه وه ځکه چې جهاز د الوتېدو دپاره روان شوی و او په دې کې جهاز هم پاسېدو والا و. په جهاز کې چې څومره دننه هم مسافر وو ټول ډیر زیات خوشحاله وو، خو څنګه چې دغه جهاز پاسي نو په دې کې څه عجیبه خرابي راشي او دغه جهاز د پایلټ د کنټرول نه بهر شي. ټول مسافر ډیر زیات ویریږي او دغه جهاز یو طرف مات شي او په دغه مات طرف د دې نه ډیر مسافر پرې هم وځي او په دې دوران کې دغه جهاز ته اور هم ولګي او یو غټ بلاست هم پکې وشي او دا ټول مسافر په هغې کې راګیر شي. او په دې کې دا الیکس هم شامل وي چې په دې کې اچانک د الیکس سترګې وغړیږي. په حقیقت کې دا د خوب لیدو، لیکن په دې باندې د ډیر زیات حیران شي او د چې کم څه هم په خوب کې لیدلی وي هغه د مخې ته راشي. نو آیا دا د صرف یو خوب یا رښتیا کېدو والا و؟ په دې باندې ډیر زیات حیران شي او په حقیقت کې هم هغه دوه جینکۍ هم هغه شان چې د څنګه په خوب کې لیدلی وي د مخې ته ولاړې وي، څنګه چې په خوب کې دته د سیټ د بدلولو ویلی و. په دې کې الیکس ډیر زیات ویریږي او دغه سیټ نه په تیزۍ سره راپاسي او خپل مرګري ټاټ ته وایي چې د خپل سیټ نه مخکې سیټ والا لاک وګوره چې